د حضرت عمر فاروق مدرسې په 4مه دوره فراغت کې 22 تنه د قرآنکریم حافظان فارغ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. په همدې مناسبت د سلطان محمود روضي په سیمه کې د حضرت عمر فاروق په مدرسه کې غونډه جوړه شوه چې دیني عالمانو او ګڼ شمېر خلکو پکې ګډون کړی و. په دغه غونډه کې دیني عالمانو د قرآنکریم د حفظ او دینی علومو د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړ. به خاطر رضای الله نیت کنین، به خاطر الله نیت کنین، سر خود رحم کنین، نیتی را کنین. اگر جوان هستین، اگر محاسن سپیده هستین، قرآن یاد میگیریم. ایره انشاءالله در دل پورا نیت کنه. قرآن عظیم شان کم از کم الفاظ سے یاد میگیریم، سر خانه خود ترحم کنیم. د دغه مدرسې مسؤلین وایي چې د فراغت په دې دوره کې د دارالفاظ څانګې څخه 22 تنه فارغ شول. این 4م دور فراغت است که از اینجا فارغ میشن. در بخشای دوره کلان ما فارغین داشتیم، دوره خردم 3 دوره خرد فارغین داشتیم و این 4م دوره فراغت حفاظ قرآن کریم است که از این مدرسه فارغ میشن. دیگه امسال به تعداد 22 نفر فارغین داریم. په همدې حال کې تازه فارغ شوي حافظان هم وایي چې د دیني علومو په برخه کې به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی له نورو ځوانانو غوښتنه کوي چې د قرآن کریم او نورو دیني علومو زده کړو ته مخه کړي. 3 سال درس خواندیم، از بخش دارالحفاظ فارغ شدیم. پایان معنوی است که مردم خدمت کنند در دین و درس بخوانند، در امی نفرا که فارغ شدن عمل کنند در قرآن کریم بخوانند، علوم دینی در دین خدمت کنند. د یادونې وړ ده د حضرت عمر فاروق مدرسه د غزني ولایت مرکز اړوند د سلطان محمود روضي په سیمه کې فعالیت کوي چې په دې مدرسه کې د مهال له 400 څخه زیات کسان د دیني علومو په زده کړو بوخت دي.